رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مومن بنده ته به په قبر کې یو خوشبوداره ځوان راشي. د قبر والا به ترې پوښتنه وکړي چې ته څوک یې؟ هغه ښایسته او خوشبوداره ځوان به ځواب ورکړي چې زه ستا نیک عمل یم. نو هر څومره چې کولی شئ په خپل ژوند کې مو نیک عملونه او ښه کارونه ترسره کړئ، ځکه چې دا دنیا نیمګړې او له هر چا پاتې کېدونکې ده. نن وي که سبا وي، 10 کاله وروسته وي او یا هم که 100 کاله وروسته، بالاخره یوه ورځ له دغه فاني نړۍ څخه د تل لپاره تلونکي یو او هېڅکله بیا دې نړۍ ته راګرځېدونکي نه یو. نو څومره ښه ده مخکې له دې چې زموږ او ستاسې د ژوند سفر پای ته ورسیږي، له ځان سره د نیکو عملونو یوه ښه توښه برابره کړو، تر څو خپل ابدي او تلپاتې ژوند پرې ښایسته کړو او الله سبحانه وتعالی هم پرې راضي کړو.